ماشاءالله دا غدي اول چې راغلی وګوره هغه تاسو ته تخمه وه که نه هغه هم درته ښودلی اوس الحمدلله دا تر دې حده رسېدلې لا دغه دی دا اولین حاصل دی چې زما په لاس ترې کېږي بسم الله مې ورته وویلی ښه راځه تېره ورځ هم څو خلطې دې خرڅ کړي یو سل یو څلوېښت خلطې السلام علیکم ورحمت الله له خیر روژه په ختمېدو ده نو اصلا زه راغلم دې خوا دا خو به تاسو ته معلوم دی د قمر بنسټ ګلخانې دي هغه مو ځمکه ده انارو ماشاءالله ښه برابر شوي دي نور بوټي هم ښه تازه دي پسرلی دی که نه نو اوس راغلو یو ویډیو مې مخکې کړې وه چې هغه وخت کې تازه هغه وخت کې نیال هم نه و شوی اوس راځو ګورو حاصل به یې ګورو راځئ انجینر صاحب ستړی مه شئ جوړ صاحب ته ښه دی هغه دې رسېدلي دي که نه څه وایې څو ورځو کې څه وایې ډېر زر ونه رسېده زور در پسې که نه نو ورځو دننه به ورځو له خیره وبه یې ګورو حاصل به یې ګوري چې څومره بادرنګ شوي دي او څومره مو ترې خرڅ کړي دي دا هر څه به دننه وګورو راځه تا خو قلف مو راچولی که نه سکیورټي یې کلکه ده راځه مخکې شه ته دا خلاصه که دروازه نه اوهو نښتې ده ښه زور هم پرې لیواله راځئ ښه ماشاءالله دا هغه دي اول چې راغلي وګوره هغه تاسو ته تخمه وه که نه هغه هم درته ښودلی اوس الحمدلله دا تر دې حده رسېدلې او استاده ته ما ته دا ووایه لږ په زوره خبرې هم را سره وکړه چې تېره ورځ هم څو خلطې دې خرڅ کړي یو سل یو څلوېښت خلطې یو سل یو څلوېښت دغه پلاستیکونه تقریبا یو من پکې راځي اووه کیلو یو سل یو څلوېښت هم ترې خرڅې کړي دي نو انشاءالله آینده کې به تر سبا بیا چندرم سبا بیا د یو نه هم خرڅې کړي که دواړه سبا بیا تقریبا څو پورې وشي یو سلو شپېته او پنځوس داسې به انشاءالله یو پلاستیک په څو خرڅوئ یو سلو شپېته ولنه پرون یو سلو پنځوس شپېته یو سلو پنځوس افغانۍ یو خلطه او یو سلو شپېته شاید نن ټول کړو چې دا چې جمع کړو تقریبا څو روپۍ راځي بس ته جمع کنه نو چې زر دې کنم دا یو ورځ بازار جیږي یو ورځ تیتي که نه ښه برابري ده بازار یو سلو پنځوس ضرب یو سلو شپېته څلېرویشت زره افغانو په دوه ورځو کې کېږي دوه ورځې بعد څلېرویشت زره افغانۍ د دواړو هغه نو الحمدلله که بازار یې ښي خو دې نه امکان لري زیاتو کې یو بازار یې ښي نو تاسو داسې فکر وکړئ چې قمر بنسټ به انشاءالله بنیادي کارونو ته توجه کوي تر څو پورې دغه اداره په خپلو پښو ودرېږي آینده کې تاسو ته موږ نه وایو چې په دې لینکونو کې ځان سختي ادا وکړئ هغه وکړئ همدغه پیسې به انشاءالله بېرته هغه کېږي دا به نور هم سره وسعت ورته ورکړو له خیره دا دوه دي درې کو څلور یې کو او د دې پیسې به انشاءالله په بنیادي کارونو کې لګوي د پیسې به انشاءالله د یتیمانو په روزنه کې لګو د دې پیسې به انشاءالله تعالی په د افغانستان په بیا رغونه کې لګو دې ته دا مه ګورئ چې دا ډېر داسې وړي دي البته په معنوي لحاظه دا ډېر غټ فکر دی مفکوره ده چې یوازینی بنسټ دی په افغانستان کې چې الحمدلله دا مفکوره سره پیدا شوه او انشاءالله دا ته به وصیت ورکړو په مختلفو ولایتو کې دوه خبرې دي یو خو دا د هېواد اقتصاد لپاره مثلا مخکې که دا د ایران نه راتلل یا پاکستان نه اوس به انشاءالله همدغه به په نورو ملکونو ته تولیدات کوو دا نه تنها په دې کې انشاءالله په آینده کې فکر مو داسې دی چې د حیواناتو یا د غویو فارمونه جوړ کړو همدارنګه دا د باغدارۍ په برخه کې نو انشاءالله دا زموږ فکر دی او آینده کې به کوشش کوو تر څو پورې خپلو په پښو ودرېږو چاته آینده کې احتیاج نه شو نو راځو یو څو دلته موږ ترې راکوش کوو راشه استاده کنه یو بسم الله وکړه پرې دې پلاستیک کې سره راغه کړو ته راوځي درته خلطه نیسم ته راځه خپشکول یو خو ته ښه پوهېږې نه یو مشکل پروا نه ښه داسې تنکي راوشکوه نو هو که نه صحیح دي که هو دا دي دا بسم الله دغه دی دا اولین حاصل دی چې زما په لاس ترې کېږي بسم الله مې ورته وویلی ښه راځه زه به یې هم راواخلم دا چې وایي ګل د خولې ښه دا دي ګلان یې پکې شته دي ښه
دا به تر څو پورې استاد انشاءالله هغه ورکړي حاصل به څو لکه څو ځل به مونږ کوی شو دې هغه دا هند د چې فکر وکړه سرطانه پورې چې بازار کې سرطانه پورې اوس کومه میاشت ده دا خو عمل ده حمل ثور بیا څه ده جوزه بیا اسد سرطان نو ماشاءالله بوټو هغه خیال چې وساتل شي که نه تر ډېر وخته پورې دا حاصل کې صحیح ده ډېره پتونه راغله ښه د خدای له نعمته ټول کنه ساتل شوي دي چې دې نه ایسته نه ده چې ونې کې مرضونه ونې کې دغه مرض ډېر بد مرض ده دا خال چې دی خو دې ته توجه ورکړئ که نه دوا واخلم دا نن دوا واخلم خو بس دا کله اسمان وریځ شي کله شین شي که نه دا دغه د هوا تاثیر ده چې یو ټیم هوا وي که نه بیا مشکل نه پیدا کوي یو وخت کې چې یو رقم هوا وي فقط دغه یو څو ورځې نور هم سختي ده نور زیاتې سختي یې راته کېږي یو بوټي کې ماشاءالله فکر وکړه څلور پنځه دانې یې دوه ورځې بعد ټولوم ده بس خو زور هغه کړمل نه یو ساتل ورته نن دې یو ساتل پاتې هر اوبو کې ورکوم کله یو اوبه دې ورکوم هر اوبو کې ورکوم دغه شته هر اوبو کې ورکوم چې دا لاندې ګلې ټول غټ شي ګوره دا خالچه وچی ده ټیکې ده دا بار دا به وچیږي دا وچی ګوره اینه دا دواګانې پې وخو دا د مرض دا وچی ښه ګوره ویډیو اوږدېږي نوره باید بنده کړو زه درته یو خبر وکړم چې زموږ او ستاسو دا دښتې و دا خاورې دا هوا یې چې دا الحمدلله هر رنګه زراعت ته جوړې دي ښه فقط لږ ذره حوصله پکار ده لږ ذره خواري او محنت پکار دی همدا اوس د فرا دښتې دي هلته کېږي که نه هو داسې بادرنګ را روان دي فرانه فرانه که نه قیمتونه چې خراب کړي پروس کال دا شپې ورځې 200 روپۍ او 210 ښه نو ګوره فرانه وایي ښه زیات را روان دي که نه مثال که دلته سیستم برابر شي له خیره نورو ملکونو ته صادر کړو همدارنګه مثال د خو مزار طرف ته دې خواته زابل او غزني و دې طرف ته بهترینه ځایونه دي نو هغه ورونه چې سره پیسې لري سرمایه ګزاري وکړي دښتې به مو آبادې شي د ټوپ دښته تاسو لیدلې وه سپېره دښته اوس ماشاءالله چې لاړ شي چې چېرته بنجر رومي یا رومیان چې ټماټر چې ورته وي که نه چې په افغانستان کې د رومیانو سیزن راشي که نه ټول افغانستان سوري دی ښه نور بیا نور ملکونو ته صادرېږي دا ګوره دغه زموږ او ستاسو هغه خواري او محنت نتیجه وي نو راځئ خپل ملک کې سرمایه ګزاري وکړي خپل ملک دښتې آبادې کوي یو څو نفر هلته کار کوي دلته مونږ کله درې کله څلور ښه الحمدلله په دغه وړي دوه ګلخانو کې دوه ورونه ماشاءالله مخکې به خو ایران یو ځای بل ځای اوس لله الحمد دلته یې دغه د ګزاره هم کېږي نو هم به د هېواد اقتصاد لپاره هم به یو دوه درې څلور هېوادوالو ته د کار زمینه هم مساعده شي او په دې نیت به یې وکړو چې الله تعالی موږ تاسو ته اجر راکړي او هغه ګټه خو مادیات خو پکې هسې هم شته نو نیتونه هم صفا وي الله به اجر هم راکوي راته نو دا د ځینې ورونو ته به هغه پیدا کېږي چې دا دې واغستل او د دې هغه ده حساب دا به انشاءالله زه د حساب هم خلاصوم 1.5 افغانۍ خرڅوي که نه 1.5 افغانۍ به زه دفتر ته ورکړم خپل د جیبه او دا به زه نن ځان سره ویوسم برکتي الله مو خوشحاله لره مخکې ډاکټر صاحب لاړ شه داسې تر هغه ځایه پورې لاړ شه زه تر اخره لاړ شم اکثره هغه هیوادوال چې په اروپایي او په غربي ټولنه کې ژوند کوي دی سره د خپلو بچو د آینده یا د مستقبل فکر وي چې زما بچي به په دغسې محیط په دغسې ټولنه کې ژوند کوي خو طبیعي خبره ده چې دغه ټولنې او دغه محیط اثار به په دغه ماشومانو باندې وي نو که چېرته تا سره د خپلو بچو دغسې غم وي راځه دا هیڅ فکر مه کوه الحمدلله من قرآن کور اکاډمي جوړه کړې ده چې دا اوس موږ سره په لسګونو تعداد باندې الحمدلله ماشومان د روزنې لاندې دي هغې لپاره موږ خپل کاریکورم او درسي مواد لرو چې په هغې کې دوی ته هم د مور و پلار حقوق همدارنګه د معاشرې آداب همدارنګه هغه د شریعت مخالف یا زموږ او ستاسو د افغاني کلتور او عنعناتو مخالف کمې خبرې چې دوی ته په مکتب یا په محیط کې ښودل کېږي هغه به انشاءالله دلته هر څه صفا کېږي ته همدا ستا اولاد به انشاءالله داسې روزنه ورته موږ ورکوو چې آینده کې به فکر کوي دا ستا په غېږ کې لوی شوی که غواړې خپل اولادونه په قرآن کور اکاډمي کې وروزې په دغه وټساپ نمبر همدا اوس ما سره رابطه کې شه انشاءالله په یو میاشت کې دننه به ستاسو ته نتیجه مخامخ